تاسو وګورئ غولانځې پراخوالي ته وګورئ چې دا ډېره زیاته باندې پراخه ده. بیا په دویم لنګون کې هم دا پراخوالی ورسره جمع یعنې غولانځه لاندې خوا ته هم تللې ده، دشم برخ شوې ده، او په هغې کې چې دی بیا که وګورئ چې هم جوړوالی پیدا کړی، هم یې څه پیدا کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکې هیلې د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت له لورې موږ د کوپیکس مومبلیار د منډې ته راغلي، د کوم ځای نه چې د مومبلیار نسل چې دی دا منشا اخلي او د همدې ځای نه چې دی دا نسل ټولې دنیا ته د دې ځای نه انتقالېږي. کوپیکس مومبلیار د مومبلیار د منبع ده، نسل دی د نسل منشا ده چې د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د کلو رئیس دی سره کار کوي. اکثره دوستان به فکر کوي چې دغه نسل یا دوه مقصده دی یا د کې د شودو توان نشته. موږ به تاسو ته د دې هغه اصلي ظرفیت وښیو کله چې موږ تاسو سره د دې نه ستنې دروړو یا مصنوعي القاب د کوپیکس مومبلیار دروړو، نو دا په افغانستان کې هلته موږ تجربه کړي دي او مخکې د تجربې نه هم دلته چې دی موږ نتیجه ګورو. مثلا دغه ولزلې خوسۍ ده، دا تقریبا د ده دغه ده دا ولزلې خوسۍ ده، د ده تقریبا ظرفیت چې دی دا په شپږمه میاشت کې لنګه شوې ده په 11 تاریخ باندې. دا د ورځې 40 کیلو شوده کوي، دا د اول ځل ده. ورسره خوا کې ښه د دې دا غولانځه دی، تاسو وګورئ په دغه غولانځه دا 40 کیلو شوده کوي، دا د دې اول ځل دی. راځي ورسره خوا کې موږ سره دلته خوا کې دا دویمه چې ده د دې دا دویم لنګون دی، د 8000 کیلو شوده کړي دي په دویم لنګون کې او دا په 2020 کې شوې ده. ورسره خوا کې چې دا چې ده دا د دې څلورم لنګون دی، دا تقریبا 10000 کیلو شوده چې دی دا په څه کې کوي په یو لنګون کې کوي. خو که تاسو د دې اندازې ته وګورئ د اول لنګون د دویم لنګون او د څلورم لنګون چې دی دا په ټولې په یوه اندازه باندې دي. تاسو کولی شئ چې دغه نسل چې کوم د فرانسې نه په مستقیم ډول باندې افغانستان ته هلته راوړي، تاسو کولی شئ چې دا خپلو غواګانو ته وطني غواګانو ته یا کومې دورګه غواګانې چې دي هلته هغه کار رقم نسل دي کولی شي دا ورته وکړي، څه مشکل نشته دی، په ډېره اسانۍ باندې چې دی بچي زېږوي. او ورسره خوا کې چې دی دغه نسل چې کله تاسو اصلاح کوئ نو دې کې دغه مسایل ډېر کم راځي، د نه تېرېدلو مسله حل کېږي، د دې خپې چې دي دا ډېرې زیاتې قوي دي، د غولانځه چې دا دی کې یا په ماسټایټس یا په مرض باندې نه اوړي، بل لاس پرېږدي دا شا تاسو ته لغتې وهل یا مثال درکړمه ارامه دی، لغتې مغتې نه وهي او د فارم کې چې دی په اسانۍ باندې چې د ساتنه کولی شي. نو اوس دا ولزلې ده او تاسو وګورئ غولانځې پراخوالي ته وګورئ چې دا ډېره زیاته باندې پراخه ده، بیا په دویم لنګون کې هم دا پراخوالی ورسره جمع یعنې غولانځه لاندې خوا ته هم تللې ده، دشم برخ شوې ده او په هغې کې چې دی بیا که وګورئ چې هم جوړوالی پیدا کړی، هم یې څه پیدا کړی پراخوالی پیدا کړی. په اکثره ځایونو کې غواګانې چې نور نسلونه چې دي نور ځایونه چې خلک وړي هغه په درېیم لنګون کې په څلورم لنګون کې چې د منځه ځي. خو د کوپیکس مومبلیار چې کوم لر سپین غر راوړي دا کولی شي په اوسط ډول باندې 8000 لنګونو کې. ورسره خوا کې مثلا دا غوا ده د تاسو ځای دا تقریبا د 10000 کیلو شوده کړي دي، دا د درېیم لنګون دی، ډېره ارامه غوا ده ماشاءالله. تاسو د دې دغه ته وګورئ د اراموالي ته وګورئ چې دا مثلا د غولانځې جوړښت، اوږدوالی، د خپو اوږدوالی، برابروالی، عرض، دلته د دې د ګیډې ژوروالی، په ټوله کې موږ چې کله فرانسه کې دلته د دې غوایانو نتیجه وګورو د همدغې مصنوعي القاب موږ تاسو ته افغانستان ته راوړو. دا مطمئنه نسل دی، تاسو کولی شئ دا استفاده کوي. کوم نسل چې دلته فرانسویان د ځان دپاره استعمالوي هغه موږ تاسو ته افغانستان ته هلته دروړو. راځو مثلا دا یو بله خوسۍ ده اولزلې، دا تقریبا 240 کیلو شوې، دا غوا چې ده تقریبا دا دویم ځلې ده او دې 8000 تقریبا 8904 شیدې کړي دي. ځکه دا غوا داسې لږ وړاندې کوم ته راشه دا غولانځې سړخ نه وګوره دې ځینې واخله داسې داسې یاده دا دې شکل. نو د ده غولانځې چې دا مخکې وروسته برخه تاسو وګورئ چې دا ډېر زیات برابر راغلی دی. راځه مثلا دا نور وګورئ، مثلا دا غوا ده دا په درېیم لنګون کې ده او د ده تقریبا د شودو ظرفیت چې دی دا 8100 دی. په دغه فارم کې چې موږ یو دلته د شودو اوسط چې دی دا 10000 کیلو ګرامه پورې دی. یعنې کوپیکس مومبلیار کې دا ظرفیت شته دی چې تاسې د شودو د غواګانو ظرفیت چې دی دا لوړ کړي. مننه.